نو کتاب الاطعمه الفصل الاول عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه د حضرت عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه نے روایت ده قال كنت غلاما د فرمایلی دی چې زه غلام ما د عمر د نبی علیہ السلام د وفات په ټیم کې 9 کال او دا د نبی علیہ السلام پرکټه و پرکټه خو پیژنې د ام سلمې زوی خو د نبی علیہ ام سلمہ خو د نبی علیہ السلام بیبي وکنه نو د بل خاون نه دا زوی نو د نبی علیہ السلام پرکټه و چې نبی علیہ السلام وفات کیدو نو د عمر 9 کال فی حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرورش د نبی علیہ السلام کې نو دا ماشوم د نبی علیہ السلام په پرورش کې ده اوس ګوره چې څنګه تربیت کوي وکانت یدی تطویش فی الصحفه زمالاس پدې کاسه کې تاویدو ما بکله د خپل مخ نه خوراک کولو کله د نبی علیہ السلام د مخ نه کله د بل مخ نه 9 کلن ماشوم ده ډېر وړو کې ده 9 کالو کې خو نبی علیہ السلام ته وفات شوه ده د دین عمر کم ده شپږ کلن یا وکلن یا تکلن دومره ماشوم ده نبی علیہ السلام ورته څومره آداب ورخی فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل د خوراک آداب راتو خود راتوی فرمایل چې سم الله بسم الله وایا د خوراک نمخ کې بسم الله وایا بسم الله کی اول د بسم الله فواید دویم د بسم الله حکم دریم د بسم الله الفاظ څلورم د بسم الله کیفیت چې بالجهر بوي ک بالسر بوي پنځم قدر نهیر شي په اول کې نو بیا شپږم دا چې په اجتماعي خوراک کې د هر یو بیل بسم الله په کار ده کده یو کس بسم الله کافی ده نو دا یو شپږ مسلې درته ذکر کوم اوله مسأله په بسم الله کې د بسم الله فواید د بسم الله اوله فائدہ دا چې بسم الله دا د الله ذکر ده او د الله ذکر په خپل یو لوی نعمت ده نو دو نعمتونه به جمع شي یو د خوراک نعمت بل د ذکر نعمت نو د خوراک زمانہ به ذکر پاتې نشي دویم په دې ذکر کې د الله شکرم ده ور خوراک یو لوی نعمت ده شکر ادا کول غواړي نو بسم الله شکرم ده دریم دا علامه د قدر د نعمتم ده علامه د چا ده د قدر د نعمت د عبد الله ابن بصر پر روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفسي بيده فالله می دي قسمي چې زما روح دغه په قبضه کې ده نور الفاظ معنی دا ده چې تاسو به روم او فارس فتح کړئ او خوراکونه بډیر شي لدی وجنب تاسو بیا بسم الله نه وایي خوراکونه بډیر شي بیا تاسو بسم الله نه وایي یو دوه اشکال مخکې په دې نصرباغ کې ما امامتي کوله نو مقتدیانو کې یو کور کوچانو دی کوچانو راته دعوت کړو ډوډۍ راته کړو ډوډۍ کې خو دا نو ما لږه ډوډۍ خوړل نو مې بس شو وای نور مو خورم ملاسه مې بس نه دا وای نه وخوره دی وای یو قصه درته کوم وای یو کوچه د یو ملاسب کرمل مشوي وای ملاسب ورته ډیر یو هغه ورته پخکړی و لږ غوړی ورته پکې چولیو وای هغه کوچی په یو مړی کې اخلاص کړ یو مړی ټول اخلاص کړ وای بیا دا ملاسب د دې کوچی کرمل مشو وای دا ملاسب د دې کوچی ته ویل چې بسم الله وایا کنه چې بسم الله نه وای دا د زر خلاص نو بیا دا مولا د دې کوچی کرمل مشو نو وای کوچی ورته خډیرو غړیو کې هغه په خېکړي مناسب چراغ وای مناسب تا د پښتو کې ذکر پښتو کې نو پښتو کې دا کوچه وسماته وای وای دې مولا ته وای چې دا وایا او خوري ولا کې اخلاص کی ندا ما دې کوچی ته ویل چې ګوره کافر شوی د دین د مسالې توهین دی او کله شو غسل وکړه او بیا راشه توبه وباسه مونته بالله د سر نه وای د دین توهین مکه وتا خو توهین وکړو دا خو شرعي مسأله ده نو دا علامه د قدر د نعمت ده الله د نعمت د قدر علامه ده چې بسم الله وای بل پدې کې الحفظ من اثرات الشیطان پدې کې به ته محفوظي د اثرات د شیطان او د بسم الله د ویلو په وجه باندې په دې خوراک کې برکت هم پیدا کیږي د فواید حکم څه ده حکم
بعض علما وی د بسم الله ویل واجب دي ځکه امر د وجوب د پاره دی. د حدیث کې راغله سم الله بسم الله وایا امر ده کنه، امر د چا د پاره؟ د وجوب د پاره. لیکن دا مذهب کمزور دی چې د بسم الله ویلو ته واجب ویل دي او دلیل دا ذکر کړی دی چې بسم الله دلته په صيغه د امر راغلی دی چې سم الله او امر د وجوب د پاره. په دې کتاب الاطعمه کې اکثر امرونه چې دي دا د ندب د پاره دي، اکثر صيغه د امر د چا د پاره دي؟ د ندب. الا اذا قامت قرینه، یو قرینه که پیدا شو نو التب امر د وجوب د پاره غني، او چې قرینه نوي نو ټول صيغه د امر به د ندب د پاره. دلته د آداب دي، ښه آداب، او دا د اخروی عذاب نه د بچاو د پاره نه دي بلکې د دنیوي سعادت د پاره دي. په حدیثو کې یو قانون زده کا، کومې صيغه د امر چې د آخرت د عذاب نه د بچ کېدو د پاره هغه صيغه د امر د وجوب د پاره، او کومې صيغه د امر چې مطلب پکې سعادت دنیوي وي، دنیوي نیکبختی، دنیوي فواید، دا صيغه د امر د استحباب د پاره. خو په صيغه د امر کې لکه د رانجو په باره کې راغلی کنه، رانجو په باره کې صيغه د امر راغلی دا علیکم بالاسمد، اسمد رانجه کوه. نو اوس اسمد رانجه واجب دي؟ نه دي واجب. دنیوي فائدہ ده پکې، فانه یجلو البصر وينبت الشعر. دنیوي فائدہ، دنیوي سعادت چې د کومې صيغه د امر نه بعد ذکر شو هغه امر ته واجب نه وایي، هغه امر به د وجوب د پاره نه بلکې هغه امر به د استحباب د پاره. لدی وجنه جمهور علما فرمایي چې د بسم الله لوستل دا مستحب دي. د بسم الله لوستل څه شي دي؟ مستحب، واجب نه دي. معترض اعتراض کی چې دا یو حدیث ده په دې کې سم الله بسم الله ته مستحب وای او وکل بیمینک دا دویمه صيغه د امر ده، دا دویمه صيغه د امر د وجوب د پاره وای. دا ولې کل بیمینک دلته امر د وجوب د پاره ده، سم الله دلته امر د استحباب د پاره ده. دا ولې؟ وجه دا ده چې کل بیمینک کې قرینه شته، هغه قرینه ورته دا ده چې الته نهي موجوده ده، په ګس لاس باندې د خوراک نه، په چپ لاس د خوراک نه نهي موجوده ده. تاسو یو درې حدیث لاندې چې راشي، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن احدكم بشماله ولا يشربن بها. په ګس او په چپ لاس خوراک او اسکاک مکوئ، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. شیطان په چپ او په ګس لاس باندې خوراک او اسکاک کوي، الته نهي موجوده ده. دا نهي د دې دلیل دی چې دا کل بیمینک کې امر د وجوب د پاره. حکم تاسو زده کړو چې د بسم الله حکم دا ده چې دا سنت یا مستحب ده. دریم د بسم الله کیفیت، د الله کوم نوم بیانوي څنګه بوایي. نو په اکثر احادیثو کې د الفاظ تعین نشته، په اکثر احادیثو کې دا راغلي سم الله، لکه دې حدیث کې سم الله او څنګه سم الله وایي، ما د الفاظو تعین دلته نشته. په بعضو احادیثو کې بیا تعین راغلی دی، دا راغلي اذا اکل احدکم طعاما فليقل بسم الله فان نسي في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. اذا اکل احدکم طعاما، چې کله یو کس تاسو خوراک کوي، فليقل بسم الله، نو څه دی وایي؟ بسم الله. ګوره بسم الله ذکر شو، ټول بسم الله نه خالی بسم الله. فإن نسي في أوله، نو کده خوراک پاول کې در نهیر شو، فليقل بسم الله أوله وآخره، نو منځ کې یا په اخر کې وایي چې بسم الله أوله وآخره. تبلیغی حضرات وایي بسم الله وعلى برکت الله، وای دا سی وایي. دا ثابت دي کنه دي ثابت؟ نو په کنز العمال کې 4833 نمبر حدیث دی. کنز العمال څوم نمبر حدیث دی؟ 4833 باغی کې دا سی راغلی بسم الله وبرکت الله. چې کله خوراک کوي نو دا سی وایي بسم الله وبرکت الله. وعلامه پکې پیدا نکړو چې وعلى برکت الله چرته پیدا شي، خو بسم الله وبرکت الله شته ده په کنز العمال کې. خو محفوظ
امام نووي رحمه الله فرمایلی دي چې ټول بسم الله الرحمن الرحیم وایا وای دا زیاته بهتره ده. اگر چې دا په کوم حدیث کې صراحتا نه دراغلي لیکن کېدل شي چې امام نووي فرمایلی دي چې دې کې کثرت الذکر وي، د کثرت الذکر د وجه نه ورته بهتره ویلی وي. ټول بسم الله الرحمن الرحیم په کوم حدیث کې نه ده ثابت. امام غزالی بیا داسې وای د اول لقمه سره، د اول مړی سره، د اول کپ سره بسم الله وایا، دوهم سره بسم الله الرحمن وایا، د دریم سره بسم الله الرحمن الرحیم وایا. لیکن حافظ ابن حجر فرمایي چې دا بے دلیل خبره ده. بل مسئله، درې مسئلې ختم شوي. څلورمه بسم الله په جهر وای که په پټه وای. نو اصل دا ده چې په پټه وایا، او که په مجلس کې لو بالی خلق ناستی نو هغوی ته د ور اورولو او د ور یادولو دپاره په جهرم لوستی شي. په جهر یې وایه چې نور تم ور یاده شي. اصل پکې څه شی دی شابسې؟ سر. او د یو ښه غرض دپاره چې تبلیغ دی یا تذکیر دی، د دې دپاره جهر هم پکې جایز دی، د تبلیغ او تذکیر دپاره. دا څومره مسله شوه؟ څلورمه. پنځمه، که په اول کې درنه بسم الله هیره شي نو د احادیثو کې به تاسو ته راشي چې کله درته یاده شوه نو ووایه چې بسم الله اوله و آخره. اخرنۍ مسله اجتماعي خوراک کې و بسم الله کافي ده او که نه ده کافي. لکه لس طالبان په یو غوري ناستي یا یوې کاسې ته ناستي نو د یو بسم الله کافي ده که هر یو به ځان ته بسم الله وایي. نو د امام شافعي مذهب دا دی چې هر یو به وایي، خو که یو پکې ویلې نو وایي اصل سنت ادا کیږي، لیکن ثواب به صرف هم دی لوستونکي ته رسیږي. لیکن دا مذهب صحیح نه دی چې یو به وایي. وروسته همدا حدیث تاسو وشمارئ، د دې باب 40 نمبر حدیث دی. په هغې کې تاسو ته داسې راځي چې د یو کس د نه لوستلو په وجه بې برکتي راغلې وه. یو کس بسم الله نه و لوستلی نو هلته خوراک بې برکته شوی و. تاسو بیا ځان ته وشمارئ، د دې باب 40 نمبر حدیث دی. اجتماعي خوراکو یو کس پکې بسم الله نه و ویلی، ټول خوراک بې برکته شوی. دارنګې په بیهقي کې روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأکل طعاما فی 6 من اصحابه. نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه، 6 صحابه کرام ورسره وه. فجاء اعرابی، یو اعرابي راغلو، فاکله للقمتین، نو هغه دا ټوله کاسه په 2 مړو کې خلاصه کړه. لکه ما چې کوچی خبره درته وه، ټوله کاسه بس 2 مړې کړه، ختمې کړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما انه لو ذکر اسم الله کفاکم. کدی کوچی د الله نوم یاد کړی وی تاسو ټولو ته به دا کاسه کافي شوی وی، خو د یو د الله نوم یاد نه کړو نو د ټولو نه خلاصه شوه. دا د بسم الله تفصیل شو. که څه شک هم پکې پاتې وي درته جواب در کوم د بسم الله په باره کې، نور خو پکې څه نه دي پاتې. سم الله د الله نوم یاد کم، او وکل بیمینک، او په خلاص خوراک کوا. دلته 3 مسلې درته ذکر کوم. اول حکمت، دویم حکم، دریم په چپ لاس په دې ګس لاس دا ور سره په خوراک کې شریک کول. نو اول حکمت، حکمت په خلاص باندې په خوراک کې حکمت دا دی چې خلاص افضل دی، او افضلیت د خلاص د دې تقاضا کوي چې دا دی په بهترو عمرو کې مستعمل شي. دویم عدم التشبه بالشیطان، عدم التشبه بالشیطان، شیطان په چپ په ګس لاس باندې خوراک کوي. دریم لطافت، چپ لاس باندې استنجا کړې ده نو چې سلیم الطبع نو چې په کم لاس دی ګندګي صفا کړې ده، خصوصا زمون په دې لیټرینو کې خو کاغذونه هم نه چې اول په خبره ده نه بل پکې لطافت ده. په داسې لاس خوراک وکړه چې هغه په ګندګۍ نه لګېدلی. دا پکې حکمتونه شو. حکم یې څه دی؟ نو په دې کې 2 مذهب دي. د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې په خلاص خوراک واجب دی. یو سړي ته نبی علیه السلام وفرمیل چې په خلاص خوراک کوه. هغه ورته ویل چې لا استطيع، دې باب کې تاسو ته راځي په خلاص نشم خوړی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل لا استطعت، الله دې بیا طاقت تر نه کړي چې په خلاص وخوري. نو د دې خلاف شل شو.
به تر ټول عمره پورې خلاص خولې ته اوچت نه کړ. او په ترک المندوب خیرا نه راځي. نبی علیه السلام دته خیرا وکړه. په چپ لاس خوراک کولو نبی علیه السلام ورته خیرا وکړه. لیکن د دې نه جواب دا دی چې هغه کس دروغ ویلي و، د دروغو عذر یې ویلی و. نبی علیه السلام ورته ویلي چې په ښي لاس خوراک کوه، هغه ورته ویلي و لا استطیعو، په ښي لاس یې نشم خوړی، دروغ یې ویلي. نبی علیه السلام ورته ځکه خیراوې وکړې چې الله پاک دې ښي لاس فلج کا چې بیا په دې لاس خوراک ونه کړی شي. وروسته راځي په همدې حدیث کې چې ما منعه الا الکبر، دا په ښي لاس د خوراک نه بل شی نه و منع کړی، کبر منع کړی و. په ښي لاس د خوراک نه څه شي منع کړی و؟ کبر. نو دا د امام شافعي مذهب و. دویم دلیل د امام شافعي دپاره دا دی، بس دغه یو دلیل شو. د امام شافعي دا یو دلیل کافي دی. د جمهور مذهب دا دی چې په ښي لاس باندې خوراک مستحب او سنت دی، او په ګس په چپ لاس باندې خوراک مکروه تنزیهی دی. وجه دا ده چې ما تاسو ته ویلي چې د دې باب اکثره صیغې دا د استحباب دپاره دي، بعضې د وجوب دپاره دي. نو کل بیمینیکه کې امام شافعي دا د وجوب دپاره ګرځولې وه. خارجي قرینه ورته پیدا کړې وه چې نبی علیه السلام هغه چاته خیراوې کړې وي چې په ګس لاسې په چپ لاسې خوراک کړی و. ما درته ویلي چې هغه خیراوې د دې وجې نه وي چې په چپ یا په ګس لاسې خوراک کړی و. خیراوې د څه د وجې نه وي؟ د دروغو عذر یې ویلی. دریم، اوس یو انسان په ښي لاس خوراک کوي او چپ لاس ورسره شریکوي. کله کله داسې وي که نه، کله دا ښي لاس غوړي. نو ما یو استاذ لیدلی و ښي لاس یې غوړو په دې خوراک کولو، ګیلاس یې په چپ لاس راواخیستو، د ښي لاس په دې ځای کېښودو، په چپ لاس یې نیولی و او په ښي لاس په دې ځای ایښی و او بیا اوبه څښلې. نو چپ لاس یې ورسره صرف شریک کړی و، نور یې دا ګیلاس په ښي لاس باندې ایښی و. نو چپ لاس ورسره شریکول جایز دي که نه دي جایز؟ نو د دوو ضعیفو حدیثونو نه دا را معلومیږي چې چپ لاس شریکول ورسره جایز دي. یو حدیث د حضرت عبدالله ابن جعفر دی، په هغې کې راځي چې ما د نبی علیه السلام په ښي لاس کې زړې او په ښي لاس کې تازه خرماوې ولیدلې. یو ځلې به یې د یوې نه خوړلې، بل ځلې به یې د بلې نه خوړلې. دواړو لاسونو کې خرماوې وي، یو لاس کې ښې وي بلکې ردي وي. یوه کجوره به یې د یو نه خوړه، بله د بل. دارنګې د حضرت انس په حدیث کې راځي چې د نبی علیه السلام په ښي لاس کې خربوزه وه او په چپ لاس کې خرماوې وي، دواړه به یې یو ځای کولې او خوړلې به یې. لیکن د لطافت تقاضا دا نه ده، لہذا په ښي لاس خوراک او ضرورتا چپ لاس ورسره یو ځای کولو ته خلک په ښي لاس خوراک وایي، لیکن بلا ضرورت یې نه کول بهتر دی. یو ځای کول ورسره جایز دي خو نه کول بهتر دي. وکل مما یلیکم، او د خپلې مخې نه خوراک کوه. د خپلې مخې نه په خوراک کې حکمتونه څه دي؟ نو اول حکمت پکې د همدې باب په 48 نمبر حدیث کې راځي، تاسو بیا وشمیرئ. اوس نه، حدیث کې داسې راځي چې خوراک باعث د برکت دی. د خپلې مخې نه خوراک باعث د چا دی؟ د برکت. دویمه دا ده چې د هر ځای نه خوراک بې تهذیبي ده. د هر ځای نه خوراک چې د خپلې مخې نه هم خوري، د بل د مخې نه هم خوري، نو بې تهذیبي ده. درېیمه ده چې دا علامه د حرص ده. څلورمه دا ده چې دا خلاف د لطافت نه دی. لطافت د یو چا طبیعت ډېر لطیفي، نو ته د هغه په مخ کې هم خوراک کوې، بیا د هغه طبیعت کې نفرت راځي، د هغه د مخې نه خوراک کوې، هغې د هغه مخې ته لاس ورنږدې کوې، نو دا د خلاف اللطافت ده. بل دا ده چې کله ته یوازې او د خپلې مخې نه د خوراک کړی، نو دا پاتې په کاسه کې چې کوم پاتې خوراک دی دا بیا بدنمانه ښکاري، ښه ښکاري. نو بیا بل چاته چې پاتې شي هغه د دې ځای نه خوړی شي، کاسه ټوله ورباندې لړلې نه وي. دا ادب د دې وجې نه ذکر کوو چې دا ادب خپل کوي، چې دا عوام ووایي، دا کالجان او دا نور خلک چې مهذب مخلوق خو دا طالبان دي، دا علما دي، نو دا تهذیب تاسو خپلوئ. حکم کل مما یلیک، د دې حکم څه دی؟ نو که خوراک یو قسم وي نو بیا د بل د مخې نه مه خوره، او که مختلف قسمونه وي نو بیا د خپلې مخې نه هم خوړی شي، د بل د مخې نه هم خوړی شي. چې یوازې ډوډۍ خوري نو بیا تا ته جایز دی چې د خپلې مخې نه خوري، که د کاسې د هر طرف نه خوري، او چې بل څوک در سره وي نو بیا خلاف الادب دی. د دې حدیث فایده
اول ادا د چې تادیب الصغار ماشومان ته ادب ورکوه دا مو وایي چې دا وړوکی ماشوم دی نه پوهیږي بچی څه کوي هغه به کوي نه دا د 5 یا د 6 یا د 7 یا د 8 کلو ماشوم دی ځکه 9 کلنۍ کې تینا نبی علیه السلام وفات شوی او نبی علیه السلام ورته دومره آداب ورښیي دویم امر بالمعروف و نهی عن المنکر مستحسن خبره ده ولو که د ډوډۍ د خوراک په ټیم کې وي نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوه وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضرت حذيفة رضي الله عنه روایت ده هغه فرمایلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشیطان يستحل الطعام الله يذكر اسم الله عليه ټیم کو نه پورا ټیم پورا بس دا جواب مې درته درکړو د خدای ساده چې بسم الله در ناول کې هیره شي چې کله در په یاد شي وایي بسم الله اوله و آخره چې کله در په یاد شي وایي دا خو مې څو ځلې درته وي د ډوډۍ نه بعد اجتماعي دعا خدا به درته ذکر کوم ان شاء الله